نو چانه چې منځونه قضا شوي نو دا په یو دو رکعاتو کې راګرځيږي ټوله. نو د فرض یو منځ فدیه د یو سرسیا په مقدار باندې ده. اوس چې کوم وفات شوی دی داغه د فدیه صورت جدا دی، یا به وصیت کړی یا به نه کړی. عزتمند کوم مسلمان چې په نوافل باندې پابندي شروع کی د دې انسان نه فرض په مرګ باندې نه قضا کیږي. کوم انسان چې د نوافل پابندي کوي دا یاد ساتي دنه بیا فرض نشي قضا کیږي، بیا د فرض په هر حالي دی به ځان رسي مونستا دی بیا ځان رسي ځکه هغه د نفل دومره اهتمام کوي نو فرض به څنګه پری دی، د نفل دومره اهتمام کوي نو فرض به څنګه پری. او چې کوم انسان د نوافل او د سنتونو اهتمام نه کوي د زړه نه د فرض او قیمت هم ختميږي، د زړه نه د فرض او قیمت هم ختميږي. اول فرض کوي سنت پری دی نفل پری دی نو رو ها د زړه دی طرف ته زیمړه وي بس دا نور به سره یو ځای وکړو، دا نور به یو ځای وکړو نو بس هغه یو ځای کې بس ورپسې یو انبار جمع شي، یو ډیره ورپسې جمع شي بس به تکار خطای. د رمضان المبارک کې په اخیرنۍ جمعه باندې دلته خو خیرداري واجونه نشته دي، خو په د پنجاب طرف ته دغه طرفونو ته شاید چوي خلق دا د جمعه الوداع په ورځ باندې قضای عمر یادای. د چانه چې منځونه قضا شوي نو دا په یو دو رکعاتو کې راګرځيږي ټوله. نو دا خپل ترتیب دی، آیت الکرسی ویل او پلانکې سیز او پلانکې دا په پلاني رکعات کې بداوي او په دویم کې بداوي پورا قصې دی پاره کې. نو دې هیڅ ثبوت نشته دی شریعت نه، دومره اسانه کار نه دی چې ټول عمر دې مزي کړی دي منځونه دې پرې خېدي او اوس به په دو رکعاتو باندې راوګرځي. اوس په دو رکعاتو چرته راګرځي دې لپاره به ځان ستړی کې. نو د قضای عمرې د لپاره بهترینه طریقه دا ده چې سړی وایي د قضای عمرې کوم چې زما منځونه راوګرځي. نو د هغې لپاره اسانه طریقه دا ده چې د هر فرض منځ سره د دې هغه زوړ منځ راګرځي، د هر فرض منځ سره د دې زوړ منځ راګرځي. د چا چې مازغه کمزوري دی د ځان سره یو کاغذ وساتي، صفا کاغذ دی وساتي، پیج پاغي باندې دی لیکل کوي چې یو منځ شو، دو منځونه شو، درې منځونه شو، څلور شو، پنځه شو، شپږ شو، اووه شو، ترڅو ګوره که دته یادو چې ما دومره منځونه قضا کړي، که دته یادو چې ما دومره منځونه قضا کړي بس پاک کاشمیر باندې به منځونه راوګرځي. داسې به نیت کوي. خلکو له د نیت چل بیا نه ورځي، بیا تیوار وپار خطای چې اوس نیت څنګه وتړم. نو آسان په پښتو کې ځان تخرا جوړوي، په پښتو کې نیت ځان ته مزیدار را جوړوي چې د سحر پهلانه مونږ چې مان کم قضا شوی او کوم الله اکبر بس آسان نیت دی. ځان ته مګرانه وای چې مخ مې کعبه شریف په لوري کو پلانکې چل مې پکې داسې وکړو، پلانکې مې پکې داسې وکړو، بس دې ته پکې ضرورت نشته. اسیم د کعبه په لوري سړی ولاړې صدا بل طرف ته خو مخ نه کنه، بس د کعبه طرف ته مخې کنه، هم د کعبه طرف ته مخې خو بس لګ بوګد شوی نه چې بیا چاته نه یاد نه به هغه د حافظ شوکت سے ویل چې ما خواته مسکی او سړی ودرې دا حافظ شوکت سے مدرسې والا شیخ صاحب ما خواته مسکی او سړی ودرې دا ایزه په مرکز کې ولاړو مو دې رالو ودرې دا ساده سړی زمیدارو لګیا شو چې نیت مې کړې نیت وکوم او پلان کې واخو ما ته ویل چې دې غر کنه تا نیت کو نه دې مونږ کو مونږ دې غر کو پر کو ځان ځن نیت کو مت پکې لګیا سوچونه کې پورا قصه دې پکې را جوړ کړی دا. نو بس نیت اسانه کول پکار دی، بس آسان الفاظ را جوړول پکار دی ویل دي او بس ډایرکټ بیا ودرېدل دي. اصل نیت خود زړه قصد او اراده ته ویل کېږي کنه. بس انسان چې د کم منځ قصد کوي بس هغه د زړه کې الریډي راشي نو بس دغه نیت دی، دغه نیت دی. خو بس زمنګ تسلی نه کېږي په جواب باندې د ویلو نه بغیر نو ځکه په جواب وسوایو چې بس د پلان کې وخت منځ کوم او محمد کعبه شریف په لور کې دا پورا الفاظ وسره دا کو. بهر حال که چاته یادي خیر دی وایي دی پروا نه کوي مړه پکې نشته دی، خو اسه د اسانولو لپاره خبره کوم. نو به هر حال بهترینه طریقه هم نقدا چې د هر فرض منځ سره دی یو منځ راګرځي نو د تبا کار آسان شي. بلدا اکثر خلک د دې تپوسم کوي کنه د دې روزو متعلق او د منځونو متعلق چې د چانه منځونه قضا شوی یا روزي قضا شوی یا وفات شوی مثلا هغه کس او یا په داسې مرض کې
لکه مثلا د ګردو مسلې، د زړه داسې باریکه مسلې یا د شوګر داسې خطرناکه مسلې چې هغه سره روزي دی نشي نیولې، نو په دې مسایلو کې عموما بیا ډاکټر رخصت ورکوي چې تبا روزه نه نیسي، روزه با نه نیسي، دا ماهر ډاکټر انسان ته وایي. نو په دې صورت کې دی بیا فدیه ادا کوي. نو فدیه د سرسیا په مقدار باندې ادا کول لخوا د هر فرض منځ په برابرۍ سره ودا د فدیه ادا کوي د سرسیا په مقدار باندې. نو هغه په بیا د هغه وخت حالات ته ګوري، د غنمو ریټ کا معلومه یو کده جوارو معلومه یو کده دا کشمشو معلومه، نو بس هغه بیا د خپل ترتیب دی چې په کم باندې لاس بریږي. نو د فرض یو منځ فدیه د یو سرسیا په مقدار باندې ده. نو بیا د پنځو منځونو چې حساب ولګي نو بس د غیبه په برابرۍ سره بیا په ټول ورځ باندې تقسیم کې، نو بس باقي ترتیب سره بیا د فدیه ادا کړي د منځونو. خو ګوردا د ژوندۍ کس لپاره اوس چې کوم وفات شوی دی داغه د فدیه صورت جدا دی، یا به وصیت کړی یا به نه کړی. نو که وصیت یې کړی د ثلث مال د مال د درېمې حصې نه به د وصیت پوره کیږي، د مال د درېمې حصې نه د وصیت به پوره کیږي. مال به درې ځای شي، نو دوه ځای به د وارثانو لپاره پاتې شي او یو به استحسانا دا به شریعت ته ورکړی دی چې خیر دی ته په دې کې خپل وصیت ادا کولی شي. نو بس دغه نه که سیوا کېدله خبره بیا به نه ادا کوي. ښه وته اوس دا اولاد خپل زړه دی، د اولاد خپل زړه دی وایي چې نه خیر دی، بس ټول متفق ناست دي او د دې په رضا ده په خپل خوخه باندې دی وایي چې موږ د باقی موته ادا کوو، نو خیر دی بیا ادا کولی شي ته استحسانا. او کیم پښتانه زمونږ داسې کیم د خپل پلار د پاره، د خپل مور د پاره، د خپل مشرانو د پاره دا ادا کوي. اکثریت خلک تپوس کوي او بیا ادا کوي ورته، ځکه د آخرت بوج ډیر دروند دی، د دې بوج په نسبت باندې دلته به د یو څو پیسو بوج انسان اوچت کې خوځه خیر دی تیر بشي، خو د آخرت بوج ډیر دروند دی، هغه بیا په اسانه باندې نه تیریږي. نو به هر حال دغه د قضا منځنو او د روزي متعلق نو چې د روزي فدیه هم دومره ده، د روزي فدیه هم دغه عمره ده د سرسیا عمره.